په کوم غار کې فنا اخلم لکه بیا به په کوم غار کې فنا اخلم چې زه غلی اندامونه مې شروع شي لا خو غلی یم ستا رنګ په زیړېدو دی ابراهیم تاجه بیا به جاړې که لفظونه مې شروع شي بسم الله الرحمن الرحیم سجادوتي صاحب چې نظم وي بیا د بل چا قسم دی کار نه کوي فیض صاحب په اجازت سره دی د نظم نه مخکې یو درې څلور شعره د اجاز بای دی په دی مایوسۍ کې چې سلګۍ زما د خولې نه وځي دی مایوسۍ کې چې سلګۍ زما د خولې نه وځي لکه چې ځمکه باندې کس د آینې نه وځي کمکلې مونږ خو پښتانه یو ګنې ستا هېرول غازي صاحب کمکلې مونږ خو پښتانه یو ګنې ستا هېرول دومره آسان لکه چپړې چې د خپې نه وځي زما جذبه د ابراهیم د زمانیت مسلمان زما ایمان دی چې بوتان به د کعبې نه وځي او زخم روغېږي د زړه سر مې سګریږي غونده داسې ښکارېږي چې ستا یاد مې د سینې نه وځي د نظم عنوان دی زما سوال دی مینه څه ده یو وړه شان مجموعه ده زه یم فکر د عنوان دی پکې لویه فلسفه ده یا خو ځان پویول غواړم یا د ستا اصلاح کول دي ستا د ذهن حاطیله دا ګندره سیشلول دي زما سوال دی مینه څه ده اوتي صاحب بس جانان دی او ارمان دی که د زلفو لاندې خوب دی د بڼو په تیره سکو ځان له زړونه غوڅول دي که د سرو شونډو لمبو کې ځان په زوره سوځول دي سالار صاحب که د سترګو کویکاب کې روکېدل دي او که نه د جانان غېږ کې ارمانونه رچېدل دي نه جي دا خو مینه نه ده نه جي دا خو مینه نه ده دا خو ژوند سره تړلې څه کیسې دي معاملې دي که منصور مې سر په دار شي زه به بیا هم رښتیا وایم مینه سترګو کې نظر دی مینه ځان له یو اثر دی مینه وګوره یعقوب دی مینه وګوره یوسف دی دلته مینې ته لږ پام که چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي مینه سترګو مینه ژوند مینه مذهب دی مینه ځان له یو مکتب دی مینه ژوند مینه مذهب دی مینه عقل له مکتب دی مینه لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده مینه حسن باندې نه ده اوتي صاحبو مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شوې دې کې لویه فلسفه ده مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شوې دې کې لویه فلسفه ده مینه رب سره اسمان کې دوه په دوه مباحثه ده مینه په بوراک کې چې په خپو کې د جانان مې غوړېدلې وزر پروت دی مینه نیمه شپه کې د خپل یار سره رشته ده مینه یخ بادونه نه دي دا د اور یوه لمبه ده دا چې سرې بسر کې وینې دا په مینه شین جنت دی غرغنډې چې پرې بلیږي او دننه شنه باغونه دا څه بل څه نه دي د نمرود د اور کیسه ده مینه څه ده مینه څه ده دا په ځمکه اسمان نه ده بس چې ځان درته سینګار کړي د غنمو یو دانه هم پیغمبر په ځان بیان کړي د الله حکمونه رد شي مینه دومره لیونی شي د غنم په بدله کې جنتونه کړي قربان مینه ناز مینه انداز دی د موسی د جلال راز دی د عیسی د حکمت نوم دی د داود د نغمې ساز دی مینه رنګ دی مینه شړنګ دی مینه رنګ دی مینه شړنګ دی د خواجه د رباب ترنګ دی مینه بوت مینه کالبوت دی هر کافر د دې ثبوت دی مینه دومره ړوند احساس دی فیصل مینه دومره ړوند احساس دی چې د تور کاڼي نه جوړ بوت په سرې مینې سور کافر ته د هما واړه دنیا نه قدردان پروردګار شي مینه سړي که مینه درد دی چې د وینې موج کې راشي د فارس ظلمت سبا شي او د جهل شپې رڼا شي یو بېنومه محبت ته ستا شعور کې عقل راشي او وجود دې هم فنا شي ای زلمیه ستا په مرګ به محبت د ژوند بقا شي بس هم دا به محبت وي چې د مرګه را پیدا شي چې د مرګه را پیدا شي چې د مرګه را پیدا شي نه ترنم نه سمه سینه مې دغه د دې ته مې بله ورځ ویلې په روډ باندې هغه ډېر زیات خوښ شوی جذبې دې کړه اوچتې د غره سر شه
اله نرشه جذبې دې کړه اوچتې د غره سر شه اله نرشه په ګوته مه پټېږه لکه انور شه اله نرشه بېوره کوډګۍ له چېرته ورشه اله نرشه غزینادان صاحبو بېوره کوډګۍ له چېرته ورشه اله نرشه بېچته څو بوتانو له مندر شه اله نرشه زه به کربلا کې د حسین د سینې ډال شم او ته په ظلم ودرېږه شمر شه اله نرشه پنځه آبونه پرېږده دا د خپلو کې تقسیم کړي پنځه آبونه پرېږده دا د خپلو کې تقسیم کړي پښتون یې خپله ځان ته سمندر شه اله نرشه اخیرنۍ مکتب یم چې د سترګو په اوزار یې د سینې نه روباسه زلمي غوندې د زړونو کاریګر شه اله نرشه ډېره مننه ډېره مننه بس